په کابل کې د صنعت اونۍ و ورځنی نندارتون پرانیستل شو. په دې نندارتون کې د کورنۍ تولیداتو ترڅنګ لاسي صنایع هم نندارې ته وړاندې شوي او سلګونه کسان لیدو ته راغلي دي. د صنعتکارانو ټولنه وايي افغانستان د صنعت په ډېری برخو کې په ځان بسیا شوی دی او حتی بهر هیوادونو ته هم صادرات لري. په دې نندارتون کې 800 غرفې دي چې د 2 ورځو لپاره به کورني تولیدات او لاسي صنایع د لیدونکو پر مخ پرانیستې وي. در این نمایشگاه بیشتر از 800 غرفه که بخش عمده ازی مربوط صنایع داخلی افغانستان هست و بخش هم مربوط صنایع دستی ما هست که مجموعاً 800 غرفه در اینجا اشتراک کرده. یعنی بزرگترین نمایشگاه تولیدات افغانستان از صنایع دستی، صنایع خفیفه، صنایع سنگین تا بخش معادن، سنگ‌های قیمتی، نیمه قیمتی و قالین افغانستان. د صنعتي فابریکو مسؤلین وايي نندارتونونه کولی شي د هیواد صنعت ته پرمختګ ورکړي او دا پرمختګ د دې لامل کیږي چې په کور دننه او بهر د هیواد تولیدات ته بازار موندنه وشي. اوس مهال د افغانستان ګڼ شمېر تولیدات بهر هیوادونو ته صادریږي چې دا د هیواد د پرمختګ لامل کیږي. صنعتکاران چې کوم یو دي نو دا تولید په خپل د یو هیواد لپاره قوت ده او تقویه ورکوي او یو هیواد پیشرفت طرف ته بیایي او د دې ترڅنګ د افغانستان عام ولس وګړو ته د کار زمینه مساعده کیږي او د همدې د لارې نه عاید پیدا کیږي او د همدې د لارې نه عاید لاسته راځي. تولیدات الحمدلله د افغانستان په سطح موږ اوس لومړی درجه تولیدات لرو. زمونږ ایکسپورټ چې کوم د ایکسپورټ هم الحمدلله همسایګانو مملکت ته او ترکیې ته زمونږ ایکسپورټ شوی، حتی انډیا ته زمونږ انار ایکسپورټ کیږي. د نندارتون په اړه باید ووایم چې الحمدلله دا چې څومره نندارتونونه دغه کیږي دا د ټول د دې کومک دغه دی چې زمونږ ایکسپورټ ته وده ورکړي او زمونږ صادرات په دې سره ډېر ښه کیږي. یو شمېر افغان میرمنې چې خپل محصولات یې نندارې ته وړاندې کړي دا ډول نندارتونونه میرمنو ته د سوداګرۍ په برخه کې انګیزه ورکوي چې د پرمختګ لپاره لاره پرانیستې او کولی شي خپل کاروبار وکړي. خب نمایشگاه به دختر خانم‌ها و خانم‌ها بیشتر انگیزه میده که تا در بخشی که تولید میکنن بتونن رشد بیشتر داشته باشن. نمایشگاهی که برگزار میشه بسیار مؤثر است رشد و توسعه تجارت‌های خرد و کلان و اینکه بی تو بی صورت بگیره و مردم بتونن مشتریای خودشان نیازهای جامعه را از طریق همین نمایشگاه شناسایی بکنن و بتونن کارو تجارت خودشان توسعه بدن. د صنعتکارانو ټولنه وايي دا مهال هیواد د غیر الکولي نوشابو، سیروم او غذایي برخو کې ځان بساینې ته رسیدلی دی او بهر هیوادونو ته صادرات کوي او د اسلامي امارت څخه غواړي په هغه واردونکو موادو تعرفه لوړه کړي چې په کور دننه خودکفایي ته رسیدلي دي.